او دې دلاسې د ځوانانو ایمان خو تباه دی، ایمان خو خبره سیر ته کا خو ایمان ما تصوره کیږي چې کمزوره خو دې سره هغه ځوانیان هم ختمې شوي دي او نه هغه ځوانان هغه شان ځوانان دي څنګه چې په کار و. ځوان هغه ځوان دی چې دی د الله نه یېرېږي، دی د الله د یېرې خپل شهوت کنټرولولی شي. او دغه شان زنانه دپاره هم دا خبره دا نصیحتونه ټولو دپاره صرف د هلکانو دپاره نه هلکانو جنکو دپاره. نو دې خلکو دې هلکانو دې جنکو ایمانونه هم خپل تباه کړو، بدنونه هم خپل تباه کړو او د ښځې او د خاوند رشتې هم تباه شوې دي د لاسه. ځکه چې په دې بیماریانو کې اخته شي ده بیا د ښځې سره ښځې ته یې زړه نه کېږي او د ښځې خاوند ته به یې زړه نه کېږي ځکه چې هغه دې بیماریانو کې اخته شي. او دا حقایق دي صفا بیانول پکار دي که نه پټې کړو. عجیبه د بعضو دا ده یعنې عجیبه خبره د بعضو دا ده چې کور کې دننه یو ټي وي غټ سکرین لګېدلی دی او په هغې کې یو فحاشه ښځه به ګډېږي، فحاش سړی به د هغې سره مینه محبت او د عشق خبرې کوي او ټول ورته پراته دي ښه په آرام. خو که چېرته یو عالم د امت د هدایت دپاره یو مسله بیانوي دا مسلې څوک بیانوي